السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې روغ او صحتمند او خوښ ژوند ولرئ. خوږو زده کوونکو، نن ورځ د نوم ټولګي کیمیاتو اشتراکي اړیکې یا کوالنټ بونډ چې ہوتی ہے په دې بحث کوو. ټول نه عالم تعریف کوو د اشتراکي اړیکې. اشتراکي اړیکې مونږ وایو چې هغه اړیکې دي چې د الکترونو شریکېدو په نتیجه کې جوړیږي یا رامنځته کېږي. د الکترونو شریکېدو په نتیجه کې جوړیږي. فرض مثال دا هایدروجن اتم دا یو الکترون لري، دا هم یو الکترون. ګوره اشتراکي اړیکې هغه اړیکې دي چې الکترونونه یو بل سره شریک شي. دا الکترون د الکترون سره شریکېږي. کوم اړیکه چې جوړیږي دې اړیکې ته اشتراکي اړیکه ویل کېږي. یا فرض مثال خدا نه راوي چې دا سودیم دا یو الکترون لري په اخري مدار کې. دا کلورین دا په اخري مدار کې زده کوونکو اوه الکترونه لري. اوس دې په خاطر چې داس کې اوته په راشي، داس کې اوته په راشي، دا سودیم یو الکترون ایلو سیر کوي زده کوونکو. هغه دا عیني اړیکې دي د درس موضوع راوړو بیا بحث وکړو. هغه اړیکې چې د الکترونو شریکېدو په نتیجه کې جوړیږي دې اړیکو ته زده کوونکو چې اشتراکي اړیکې او آیوني اړیکې ویل کېږي. خو موږ اوس آیوني اړیکه نه وایو. اشتراکي اړیکې آیوني اړیکې په منځ کې ډېر فرقونه شته، خو یو عمده فرق دا دی چې په آیوني اړیکه کې په مکمله توګه یو اتم نه الکترون انتقالیږي بل اتم ته، یا یو الکترون یا دوه. او هدف داسې دی چې آیوني اړیکه د الکترونو انتقال په نتیجه کې جوړیږي، او اشتراکي اړیکې دا هغه اړیکې دي چې د الکترونو شریکېدو په نتیجه کې جوړیږي. یو اتم له بل اتم سره څه شریکوي؟ الکترونونه شریکوي چې په نتیجه کې اشتراکي اړیکې جوړیږي. اوس زده کوونکو که چېرته موږ تاسې د اشتراکي اړیکو تعریف زده کړی وي، هغې نه وروسته به وشو د اشتراکي اړیکو ډولونه. د نن ټولګي کیمیا مطابق مونږ اول یایو چې یوه ګونې اشتراکي اړیکه. یوه ګونې اشتراکي اړیکه. بیا داسې کې کاوس لیکم زده کوونکو. دا معنی چې یوه ګونې اشتراکي اړیکه مونږ د یوه خط په واسطه خیالی شو چې دا خط به د دوو الکترونو څخه جوړ شوی وي. دې ته چې ویلی کېږي یوه ګونې اشتراکي اړیکه. هغه اړیکه ده چې د دوو اتومونو په منځ کې د دوه الکترونو د شریکېدو په نتیجه کې جوړیږي. خوږو زده کوونکو، یو ګونې اشتراکي اړیکه دوه اتومونو په منځ کې چې کله دوه الکترونونه سره شریک شي، هغه اړیکه چې جوړیږي هغې ته یوه ګونې اشتراکي اړیکه ویلی کېږي. زده کوونکو که زه داسې کې ولیکم چې دا هایدروجن دا یو الکترون لري،
دا بل هایدروجن دا هم یو الکترون لري. ګوره دا خپل منځ کې چې کوي سره شریکوي. دې یو خط ته سنگل کولن بوند یا اشتراکي یوګونی اشتراکي اړیکې ویل کېږي. یوګونی نوم ځکه وتوښلی چې داسې کې یو الکترون شریکېږي یا د یو خط په واسطه خیلی کېږي. زده کوونکو که مدل رسم کو دا هایدروجن هسته شوه، دا یو مدار شو، دا یو الکترون لري هایدروجن. ګوره څه رقم سره شریکوي، داسې کې خو دوه اتومونه سره شریکېږي. دا هایدروجن هسته، دا یو مدار ګوره داسې کې الکترون چې کېږي سره شریکېږي. دوه اتومونه خپلو منځو کې دوه الکترونونه سره شریک شول. دې ته زده کوونکی ویلی کېږي چې یوګونی اشتراکي اړیکه یا سنگل کولن بوند د یو خط په واسطه خیلی کېږي او دوه الکترونونه پکې مصرفېږي. زده کوونکو ارسم لیکم چې دوګونی اشتراکي اړیکه دوګونی اشتراکي اړیکه یا ډبل کوالنت بوند هم ته وایي. زده کوونکو دوګونی اشتراکي اړیکه د دوو خطو په واسطه خیلی کېږي. یوه خو دا خبره که داسې کې فرض مثال دا یو خط د دوو الکترونو، دا بل خط که وکسئ دا هم یې دوو الکترونو. ګورئ په دغه ځای کې د دوګونې اشتراکي اړیکه شیدو دا د دوو خطونو په واسطه خیلی کېږي چې په دې دوه خطونو کې څو الکترونه مصرفېږي؟ یو، دوه، درې، څلور الکترونه مصرفېږي او د دوو خطونو په واسطه ښودل کېږي. موږ داسې وایو کله چې د دوو اتومونو په منځ کې څلور الکترونونه شریک شي، هغه اشتراکي اړیکه چې جوړیږي د دوګونې اشتراکي اړیکې په نوم سره یادیږي. فرض مثال موږ زده کوونکو لیکو داسې کې چې دا اکسیجن په شپږم ګروپ کې موقعیت لري، شپږ الکترونه لري. دا هم اکسیجن شو. دا هم شپږ الکترونونه لري. دا شپږ الکترونه د دې په خاطر چې اوته شي دا یې دې سره شریکېږي او دا یې دې سره شریکېږي. اکسیجن یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اوته الکترونه یې د اکسیجن افراش شول. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اوته یې دې هم فراش شول. اوکتیت حالت د دواړو فراش شو. یا زده کوونکو شکل کې داسې خیلی شو ما سره ومنئ دا اکسیجن شو. دا اکسیجن شو. دا یو اتوم شو، یو مدار شو. په دې اول مدار کې دوه الکترون لري. دا یې دویم شو. په دویم کې څو لري؟ اخري مدار کې دا به دغه الکترون ولري شپږ. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. زده کوونکو دا بل اکسیجن شو. دا یو مدار، په دې یو مدار کې دوه الکترونه دي. د دویم مدار زده کوونکو دا شریکېږي. ګوره دویم مدار کې څو الکترونه لري؟ شپږ لري، خو شپږو جملو نه دوه شریکېږي. درې، څلور، پنځه، شپږ شول. ګوره دوه شریک شول. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اوته. دې اکسیجن او اوته الکترونه فرا شول، دې هم فرا شول. ځکه خپلو منځو کې د شریکه ساحه چې ده یو، دوه، درې، څو الکترونه لیدلی کېږي؟ څلور لیدلی کېږي. نو موږ ځکه وایو چې دوګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې کله چې دوه اتومونه خپل منځ کې څلور الکترونه سره شریک کړي، هغه اړیکه چې جوړیږي هغې ته دوګونې اړیکه ویلی کېږي.
زده کوونکو دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ ته څه د دوه خطونو په واسطه ښایي یا د دوه خطونو په واسطه ښودل کېږي. که نه یې پېژنئ دوه ګونې اشتراکي اړیکه دا زده کوونکي یوه ګونې اړیکه ده. دا یوه ګونې ده، یو خط ده، دا یو خط ده، یوه ګونې یوه ګونې دا منځ کې وکسۍ ده، دا دوه ګونې اړیکه ده. لکه د څو خطو په واسطه خیالي شوې ده دوه ګونې. کولی شئ په نورو مختلفو بیلګو کې تاسې دوه ګونې یا درې ګونې اړیکې معلومې کړئ. اوس هر څو زده کوونکو درې ګونې اشتراکي اړیکې زده کوونکو درې ګونې اشتراکي اړیکه یا درې ګونې ته تریپل کوولنټ بونډ ویلی کېږي. زده کوونکو مهمه خبره ده دا درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ د درو خطونو په واسطه ښیو. دا یو خط، دوه، درې. دا یوه خط یا د یوه اړیکې چې ده دا یې دوه الکترونه جوړېږي، دوه، څلور، شپږ. یعنې معنا ده چې په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې څو الکترونه په مصرف رسېږي؟ شپږ الکترونه په مصرف رسېږي. او د دغه شپږ الکترونو کله چې دوه اتومونو په منځ کې شپږ الکترونه شریک شي په نتیجه کې درې ګونې اشتراکي اړیکه جوړېږي چې د درې ګونې اشتراکي اړیکې په نوم سره یادېږي. بېلګه یې داسې لیکو. زده کوونکو دا نایتروجن ده، دا نایتروجن 15 الکترونه لري په څوام مدار کې په اخري کې. د دې په خاطر چې دا وته شي دا سره شریکوي درې. زده کوونکو دا نایتروجن وکسه یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. اوس دا وکسئ که چېرته موږ تاسې دې ته پام وکړو په دې ځای کې زده کوونکو موږ دا درک وکړو چې درې ګونې اشتراکي اړیکه د دوه اتومونو په منځ کې هغه وخت جوړېږي هغه وخت کله چې د دوه اتومونو په منځ کې شپږ الکترونه سره کمته شي شریک شي. اوس داسې شکل یې موږ رسمولی شو. دا نایتروجن هسته شو، یو مدار. په اول مدار کې دوه الکترونه دي، په دویم کې څو الکترونه دي؟ 15. 2 دی، 3 دی، 4 دی، 15. دا نایتروجن وکس، دا هسته، دا یو مدار، 2 الکترونه. د دویم مدار زده کوونکو درسي د دویم مدار کې د 3 الکترونه چې دي دا سره شریک کېږي. په ایکس د دوه اتومونو په منځ کې څو الکترونه شریک شول؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. نو ځکه موږ ویلی شو کله چې د دوه اتومونو په منځ کې شپږ الکترونه شریک شي هغه اشتراکي اړیکه چې جوړېږي هغې ته به درې ګونې اشتراکي اړیکه ویلی کېږي او په درې خطونو سره به ښودل کېږي. فرض مثال که چېرته زه یوه بېلګه بله هم ولیکم. فرض مثال دا کاربن ده، دا کاربن له خپلو منځو کې درې ګونې اشتراکي اړیکه لري. درې ګونې اشتراکي اړیکه اوس موږ پېژندلی شو چې دا د درې خطونو په واسطه ښودل کېږي. دا یو خط مې چې رسم کړی دی دا یوه ګونې دوې یوه ګونې اړیکه دي او یوه درې ګونې اړیکه موجوده ده. زده کوونکو دا به نن ورځې موږ تاسې د نهم ټولګي د کیمیا درس چې د کیمیاوي یا د اشتراکي اړیکو په هکله وایي تاسې په حضور کې مو وړاندې کړو. فرقلونکي درسونو کې انشاءالله بیرته موږ بیا ارڅو د نهم ټولګي کوم پوتې موضوعات چې په هغې نه بحث کوو هغه به تشریح کوو. خو تاسې نن ورځ
په همدې درس تمرین وکړئ دا زده کړئ انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې بیرته مو بیا نوي موضوعات ځینې به بحث کوو تر هغې چې بیرته موږ بلې خپرونې تر څو توسې کامیابي او روغ صحت کامیاب و بریالي او سرلوړي اوسئ خدای پامان